صفه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا غي اراده به د علم او د تحصیل او نوغي چې په مسجد نبوي ترالو دا غي اکثره ژوندۍ په پردغه دکانچه باندې تیرېدل او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طالبانو د استوګنې ځای اوس مسجد نبوي کې دا غزای تعین ستا غزای معلوم دی چې کله حاجانو مبارکان ورسي د تبرک په خاطر باندې غزای ته ډېر کوشش کوي چې ځان ورسي او پر غزای باندې د تبرک په خاطر یو څه د قرآن تلاوت وکړي چې کله سړی ورسي پر غزای باندې همیشه اوسم ازدحام ورشي او دا غالبا د اسلام اولنۍ مدرسه وه او دې ځای باندې استوګن انسانان دا د مسلمانانو د اسلام اولنی طالبان دا غي زندگی بدلته تیرېدله او دا غي داخله بدلته ولا دا غي شپه او ورځ بدلته ولا الته باقاعده داخله نه و د مدرسې چې د مدرسې داخله به فارم به رجسٹر به او د طالب په هغې کې نوم لیکل کیږي نه د هغې دپاره باقاعده درس نظامي و نه د هغې دپاره د ساعاتو څه جدول ولو بلکې هغې زده کړه کوله د هغې زده کړه د پیغمبر علیه السلام سهار و ماښام بس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سهار او د ماښام ژوند زده کول دا د هغې مطلوب و دا د هغې درس نظامي و دا د هغې هغه د درس ترتیب و هغه همیشه به دوی په دې انتظار باندې و سهار و ماښام چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حجرې مبارکي سره ووته دی به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ هر عمل ته کتل دی به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر خبره ته غوږ نیوی دی به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر فعل د هغې ننداره او نظر به کوی او چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو چا سره خبره کوله یا به فیصله کوله یا به یو چا ته یو څه ویل د پیغمبر هغه اواز هغه الفاظ هغه وینا هغې به په دې خپلو دماغو غوږو کې دې محفوظه کوله معنا دا چې د دې مشغله او د دې درس نظامي دا د پیغمبر علیه السلام اقوال افعال اعمال زده کول او دا هغې څه وروسته بیا دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه بیا امت ته رسول او تر قیامته پورې دغه ذمهواري پر غاړه باندې اخیستی غالبا چې سړی د صحابه عدد وګوري او ټولو صحابو کې 300 کسان یا 350 کسان هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اصحاب صفه او طالبان یاد سوي دي کله به ډیرو کله به لږو کله به څوک لاړو کله به څوک رالو چا به لږ زندګي تیره که چا به ډیره زندګي تیره که چا به لږ زده کړه وکړه چا به ډیره زده کړه وکړه هغې خلک چې پر هغه ځای باندې اوسېدل هلته د هغې سره څه د خوراکۍ فکر نه و چې زموږ سره به خوراکه د کومې خوړی نه د هغې سره څه د مطبخ فکر ورسره و چې زموږ خوراکه به چیرې پخیږي نه د هغې سره د باورچي فکر ورسره و چې زموږ هغې به څوک رافخوي څوک به راوړي نو هلته نه د خوراکۍ باقاعده ترتیب و نه بندوبست و نه مطبخ و نه اشپزخانه وه ځکه ډېر ځله به پر هغې خلکو باندې د لوږو ترتیب راتلی او ډېرې فاقې به راتلی او ډېرې ورځې او ډېرې شپې به په نهار او په لوږه باندې تېرېدې په هغې خلکو کې مشر صحابي حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا د طالبانو قدیم طالب او مشر طالب او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر ورنږدې طالب ځکه د پیغمبر د احادیثو ذخیره چې وګورې غالبا د نیمایي په شاوخوا کې احادیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه را نقل کړي دي حضرت ابو هریره رضی الله عنه وایي ما چې به کله زندګي تېروله نه پر ما باندې به کله دومره لوږه راله چې د لوږې په خاطر به ما د خپل بدن کنټرول نسو حاصلولی نو زه به رالم د مسجد نبوي دروازه کې به پرېوتم چې کوم خلک به لمانځه ته راتلو یا بتلو د لمانځه څه واپس چې بتلو اکثرو صحابو به زما پر دې ګردن باندې پر دې غاړه باندې پښه لګوله د دوی به دا خیال و چې دا د میرګي مرض نیولی دی او هغه وخت کې د میرګي د مرض علاج په دې شکل باندې ولو چې بس خلکو به د هغې پر غاړه باندې پښه ورېښوله نو بیا به هغه میرګی د هغې څه لرې کېدی هغه مرض به دی لکاوی لیکن دی څه وایي وما بي والله وما بي الا الجوع زما په الله قسم زه دې حال ته صرف لوږې رسولی وم پر ما باندې یوه ذره د میرګي مرض نه و لیکن زما په هغه کیفیت به صحابه نه پوهېدل
لیکن د ټولو سه مشفق استاد محمد رسول الله چې برال استاد د هر چا سه زیات د خپل شاګرد په مزاج باندې پوهیږي. هغه ته د خپل شاګرد ترتیب او د هغه ته د مزاج او د عادت حالات دستیش کار کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به ماتو کتل بار به ماتو راځه اولاد چې کله به راولار کلم کور ته به راوستلم کور کې چې بیا کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سو نو هغه به په ما باندې وخړل بیا به زما د بدن صحت او زما د بدن قوت او زه به خپل حالاتو ته برته رالم برته به مسجد نبوي ته رالم. نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه وایي چې هغه حالات پر موږ باندې په دې شکل تیرېدل. روایت کې دی نقل کوي لقد رأيت 70 من اصحاب الصفه ما په یو دوره کې 80 کسانو د اصحاب الصفه وسدا ولیدل. ما منهم رجل عليه رداء ما داسې سړی نه ولیدی چې د هغې د فره لباس اما کساء و اما ازار د چا به لنګ و د چا به سربیره و څه به کول قد ربطوا فی اعناقهم یوه حصه به په دې غاړو کې تړلې ول او بیا د هغې څه وروسته دا نور به دلته په لاسو باندې نیولې او چې کله به تک کاوی نو په ډېر احتیاط باندې به تلل خشیت ان ترا عورته په دې بیره باندې چې زما عورت ښکاره نه سي. هغې زندګي په لوږه کې تېروله د هغې د خوراک به څه بندوبست نه و. هغې زندګي د لباس په دغه کیفیاتو کې تېروله چې هغې به تګ چابک نه سو کولی په دې خاطر چې زما د بدن لباس ډېر مختصر دی هسې نه چې زما د بدن عورت د دې مختصر لباس څه ښکاره نه سي. نو هغې صحابه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر هغه دوکانچه باندې په دغه محنت باندې زندگی تیره کله او په دغه لوږه باندې تیره کله او په دغه شکل باندې تیره کله. زما په الله قسم چې د قیامته پورې ټوله انسانیت د هغې خلکو در احسان لاندې دی چې هغې په دغه حالاتو کې د پیغمبر تعلیمات را جمع کړل او شپه او ورځې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیماتو ته ورکړله. هغې د زندګۍ راحت قربان کړې هغې د زندګۍ ورځې او شپې قربان کړې هغې د کور و کلي استوګنه قربان کړه هغې د خپل کور د خپلو بچانو د خپل مور و پلارو د دې قریبانو سره زندګي قربان کړه لیکن هغې امت ته د پیغمبر تعلیمات په یو محفوظه شکل راورسول چې نن ما او تا ته په صفا شکل په کتابت شکل په لیکلي شکل د بخاري او د ترمذي او د صحیح ستو په شکل پراته دي او ما او تا پر هغې باندې درسونه کوو. دا د هغې خلکو عظیم احسان دی در قیامته پورې پر دې امت باندې. هغې په دغه حالاتو کې زندگی تیره کړه چې نن حضرت ابو هريره رضی الله عنه ډېره لږ موده بیا هم وه غالبا د احادیثو په ذخیره کې ما درته ویل د هغې څه 15304 احادیث را نقل دي حالانکه د هغې زندگی صرف د پیغمبر علیه السلام سره 3 کاله تیره شوه. حضرت ابو هريره د خیبر د غزوې څه وروسته ایمان راوړی دی او د خیبر غزا غالبا په 9 کال د هجرت وسوله او د خیبر د غزا څه وروسته بیا د پیغمبر سره چې د څومره زندگی تیره کړې ده په 10 کال د هجرت پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی. نو د دې څه دا معلومیږي چې د مختصره عرصه د 3 کالو په شاوخوا کې دومره زندگی د پیغمبر علیه السلام سره تېره شوله لیکن ما درته ویل که سړی د احادیثو ذخیره وګوري په ذخیره کې به غالبا نیمه حصه د احادیثو د حضرت ابو هريره سره نقل شوي. نو هغې خلکو پر دې امت باندې احسان وکړي او دا امت تر قیامته پورې د هغې خلکو در احسان لاندې دی او د دې احسان بدله به د دې امت بجای د هغې رب د قیامت په میدان کې هغه خلکو ته ورکوي د هغه زندګۍ بدله به ورکوي د هغه لوږو بدله به ورکوي د هغه محنتونو بدله به ورکوي او د هغه خواریو د هغه ستړو بدله به الله تعالی د قیامت په میدان کې د امت هغه انسانانو ته ورکوي. ما چې کوم روایت ستاسو مخکې پیش کړی د دې روایت راوي ابو فراس ابن ربيعه ابن كعب الاسلمي دا هم غالبا د اصحاب صفو په طالبانو کې یو طالب دا هغې تعلق د بنو اسلم قبیلې سره و. هغې خپل کلی او کور پرېښو رالی مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه السلام سره زندګي تېروله. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صحبت کې ژوند تېروي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات زده کوي او د دې امت سره احسان کوي.
حضرت ابو فراس ابن ربیعه هغه چې څه زمانه تیره کله کوشش یې دا دی چې په شاګردانو کې پیغمبر علیه السلام ته لړ ځان ورنږدې کړي. نو د پیغمبر علیه السلام څخه کله کله دا خواهش کوي د الله رسوله که ماته یو خدمت راوسپارې زه به ډېر خوشحاله سمه. ځکه علم چې تحصیل د علم کې بنیاد دا خدمت دی چې کم عالم جوړ شوی دی چې کم طالب د طالبې په دوران کې دی چې د کم چا نصیب کې خدمت راغلی دی او د خدمت زندگی تیره کړې ده بیا په مستقبل کې د هغې په عمر کې په علم کې نورانیت او برکت ښکاره کېږي. زه ډېر دا حوصله به دا وایم چې د طالب علمۍ په دوران کې خدمت کول دا په مستقبل کې پر علم باندې داسې اثر لري لکه مالګه چې په وړو کې کم اثر لري. زنانه چې وړه واغږي او د هغې څخه ډوډۍ پخه کړي چې هر څومره ښایسته ډوډۍ ژړه ډوډۍ او لیکن چې هغې کې کله نمک او مالګه نه وي هغې باندې سړی ذوق او خوند نسي اخیستلی. دغه رقم یو چاته که هر څومره ښه علم الله تعالی ورکړی او ښه محدث دی او د وخت لوی عالم دی لیکن چې هغې د طالبۍ په دوران کې خدمت نه یې کړی هغه علم د هغې غریب هغې بس ډېر ځله د ده ذاته پورې محدودي ډېره نفع خلک نه ځینې واخلي. ځکه نفع په علم کې برکت په علم کې نورانیت په علم کې دا په خدمت باندې راځي چې کوم چا د طالب علمۍ په دوران کې خپل خدمتونه وکړل د مدرسې خدمت یې وکړي د کتاب خدمت یې وکړي د استاد خدمت یې وکړي د ملګري خدمت یې وکړي د ځانه سه خادم جوړ کړي بیا د هغې د علم برکت او لذت په مستقبل کې ډېر ښکاره. مولانا روم رحمت الله علیه هر کې خدمت کرد او مخدوم شد چې کوم چا خدمتونه وکړو داسې زمانه به راسي چې د هغې خدمتونه به خلک کوي. هر کې خود را دید او محروم شد چې کوم چا ځان ته وکتل چې زه ولې خدمت وکړم زه خو در دې ملګري په کتاب ډېر پوهېږم زه خو د دې علاقې سړی یم دی مسافر دی او زه در د مشر یم دی در ما کشر دی او زه در د مالدار یم دی در ما مسکین دی چې کله دغه خناس د چا په دماغ کې رالی او په دې بنیاد باندې دی د خدمت صفات ته سو هر کی خود را دید او محروم شد چې ځان ته په دې نظر باندې وکتل هغه غریب بې نصیبه پاته دی. نو حضرت ابو فراس ابن ربیعه د پیغمبر علیه السلام په طالبانو کې دی یو تمنا یې دا ده ویې د الله رسوله ما ته که څه خدمت راوسپارې زه به ډېر خوشحاله یم. شاید د هغې په دې کې دوه مقصده دي. یو مقصد دا دی چې زندگی د پیغمبر په خدمت کې تیرولو استاذ پیغمبر علیه السلام دی. دا د ټولو عبادتونو زما په عقیده کې سرغنه عبادت دی نو چې زما زندگی د خپل استاذ په خدمت کې تیره سي. او دویم مقصد د هغې دا دی چې د پیغمبر علیه السلام زندگی د نږدې څه وڅارم ځکه د خادم د خپل مخدوم سره ډېر نږدې تعلقي او د هغې ټوله مشغلات د هغې ټوله درس نظامي د هغې ټوله زده کړه د پیغمبر علیه السلام زندگی ده نو چې د پیغمبر زندگی د نږدې څه وڅارم دا به زما په زده کړه کې ډېره اضافه وکړي دا به زما په علم کې ډېره اضافه وکړي او دا به زما په مشغله کې ډېره اضافه وکړي. نو د دې وجې څه هغې پیغمبر علیه السلام ته دا تمنا کوي ای د الله رسوله که ستا څه خدمت وي که ما ته ووایې زه ډېر خوشحاله کېږم. پیغمبر علیه السلام د هغې په لاس خدمت ورکوي. خدمت یې څه دی؟ پیغمبر علیه السلام ته د اوداسه ګډوډ راډکول چې کله پیغمبر علیه السلام د اوداسه ځای له ځي ګډوه ورسره وړل پیغمبر علیه السلام ته مسواک راځغلول او چې کله پیغمبر علیه السلام لمونځ کوي پیغمبر علیه السلام ته مسله اوارول بس دا د پیغمبر علیه السلام خدمت د هغې پر ذمه راغله. نو هغې بیا خپل ژوند د پیغمبر علیه السلام په دغه خدمتونو کې تیر کړ. یو ځل پیغمبر علیه السلام څه ډېره تمنا کوي ای د الله رسوله که چیرې یو شپه ستا په کور کې ماته شپه تېرول را نصیب سي. د هغې مقصود دا دی چې د پیغمبر علیه السلام د شپې حالات وویني او بیا یې دې امت ته ورسوي چې پیغمبر علیه السلام شپه څنګه تېروله. ورته یې د الله رسوله که چیرې یو کور یو شپه داسې راسي چې ته ماته په خپله حجره کې چې په کومه حجره کې ته شپه تېرې چې په دې حجره کې زما شپه تېرول نصیب سي زما دپاره به ډېر لوی سعادت او نیکبختي. پیغمبر علیه السلام موقع ساري چې کله په ازواجو مطهراتو کې یو زنانه نسته
د هغې حجره خالی ده. پیغمبر علیه السلام په هغه حجره کې شپه کوي. نو دې شپه کې ابو فراس ابن ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه ته پیغمبر د شپې تېرولو موقع ورکړي. دی چې کله د پیغمبر علیه السلام سره په یوه حجره کې شپه تېروي، نو ټوله شپه د پیغمبر علیه السلام زندگی ته انتظار دی، او نه ټوله شپه سترګه پټوي، نه د سترګو د خوب کولو تصور کولی شي. ځکه د پیغمبر په حجره کې د پیغمبر سره شپه کول د هغې دپاره ډېر لوی نعمت او ډېر لوی غنیمت. د شپې ټوله شپه ورته انتظار دی چې پیغمبر علیه السلام د شپې کوم عمل کړي. چې کله شپه تېره سوله، د پیغمبر علیه السلام د عادت مبارک پیغمبر علیه السلام سره وشورېدی، د ځایه سره کښېناستی، او پیغمبر علیه السلام د اوداسه کولو اراده وکړه. دی خو د وختي سودې ته تیار دی، په منډه یې ژر مسواک راوځغلاوی، ګډوی راوځغلوله، د اوداسه تر ځایه پورې د پیغمبر علیه السلام سره وځغلوله. او بیا چې کله پیغمبر علیه السلام اودس کوي، غالبا شاګرد ډېر ځله استاذ ته اوبه وراچوي په دې نیت چې د استاذ څه د اوداسه طریقه زده کړي، او پیغمبر علیه السلام ته اوبه وراچوي. پیغمبر علیه السلام ډېر ورته حیران شو چې دې سړي کې الله تعالی د اخلاص او د خدمت څومره جذبه ایښې ده. چې کله شاګرد کې استاذ د اخلاص او د خدمت یو جذبه وویني، نو ډېر ځله د استاذ په زړه کې پر هغه شاګرد باندې ډېره مینه راسي. او دې وخت کې چې د استاذ دعا د شاګرد متعلق د خولې څخه وځي، زما په الله قسم داسې قبولیت پیدا کوي لکه یو چاته چې الله ولایت کبرا ورکړی. چې کم سړی د ولایت کبرا مالک دی، چې هغې کومه دعا کوي، الله تعالی څومره استجابت او قبولیت ورکوي. دې وخت کې دغه استاد چې زړه د شاګرد څخه خوشحاله شي، نو دې وخت کې د شاګرد متعلق چې خدای ته دعا وکړي، هغه شاګرد د مستقبل دپاره بیا ډېره لو سرمایه وي. چې کله پیغمبر علیه السلام اودس وکړي، د هغې څه ورته وایي، ورته یې ابو فراس سلني، زما څه یو څه وغواړه. پیغمبر علیه السلام هغه مینه او محبت په جوش کې راغی، لکه استاذ کله شاګرد ته وایي بچی دعا وغواړه، کومه دعا درته وکړه؟ ورته یې سلني، زما څه دعا وغواړه. ستاسو څه خیال دی چې غوښتنه په خپله د پیغمبر د طرفه وي، چې هغې شاګرد ته وایي ته زما څه دعا وغواړه، او د پیغمبر علیه السلام پر هغه ځای باندې دومره مینه او محبت دی، او د پیغمبر علیه السلام جذبات دي. هغه شاګرد ته وایي بچی ته خو یو څه راسه وغواړه، زه کومه دعا درته وکړم؟ نو د هغې دعا په قبولیت کې به بیا کومه شک شوبی چې دعا یې د پیغمبر علیه السلام او مځکه مبارکه د مدینې او زمانه او شپه د تهجدي او غوښتنه په خپله د پیغمبري، ما درته ویل د هغې دعا قبولیت کې بیا سړی شک و شبه نشي کولی. او چې کله پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته وایي ته زما څه دعا وغواړه، نو دې وخت کې هغه صحابي عام طور چې کله پر سړي باندې دا موقع راسي، سړی په ډېر امتحان کې شي. دې وخت کې زر په سوونو په زرونو خواهشات د انسان زړه راځي چې دا وغواړم که دا وغواړم، دنیا وغواړم که آخرت وغواړم، او د واده ترتیب وغواړم که د مال او دولت ترتیب وغواړم، او بله خوشحالي وغواړم که بل قسمت وغواړم. نو انسان په دې وخت ډېر په امتحان کې، ځکه د هغې دا یقین دی چې پیغمبر کومه دعا زما دپاره غواړي، نن به هغه زما دپاره قبلیږي. نه چې کله پیغمبر علیه السلام ورته سلني، زما څه وغواړه، هغه څه ورته وایي؟ عجیب خلک او عجیبه دماغونه او عجیبه فهم و فراست الله ورکړی. ورته یا رسول الله اسألک مرافقتک فی الجنه، ای د الله رسوله دا غواړم چې په جنت کې ستا ملګری شم، بس نور څه نه غواړم، صرف په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم. تاسو ګورئ عجیبه دعا ده، د زندګۍ د دنیا او د آخرت د ټولو مقاصد او اعلی مقصد دی چې د الله رسوله بس دا غواړم چې په جنت کې ستا ملګری پاته شي. نو په ټولو دعاګانو کې هغه د دې انتخاب کوي. پیغمبر علیه السلام څه ورته هو ذاک، بس دغه دې مقصد دی، دا شی غواړې، نور څه نه غواړې؟ دی ورته قال هو ذاک، ای د الله رسوله بس دغه مې غوښتنه ده. تاسو ګورئ چې هغه صحابي باندې کله د غوښتنې ځای راغلی،
نو ما درته ویل دې وخت کې د انسان امتحان دا معنا چې سړی ډېرې خواهشات په مخه واخلي، لیکن هغه صحابي داسې دعا غواړي چې د ټولو دعاګانو روح دی، چې د ټولو غوښتنو مغز دی، او چې د ټولو غوښتنو خلاصه او حقیقت دی. نن چې زما استاد زندگی په دین کې تیریږي، که لمونځ کوو، که عبادت کوو، که روژه ده، که صدقه ده، او که جهاد دی، که شهادت دی، د هغې ټولو مقصد دا دی چې موږ ته جنت الله راکړي. لیکن دې ټولو جنتونو کې اعلی جنت الفردوس دی چې د هغې د خونو چت د الله تعالی عرش دی، او هغې د پیغمبر علیه السلام استوګنځی دی چې هلته انسانان هر ساعت کې د الله د عرش ننداره کولی شي، هلته انسانان د الله تعالی دیدار په هر وخت کې کولی شي. نو هغې جنت کې هغه صحابي وایي د الله رسوله چې په جنت کې ستا ملګرتیا را په نصیب شي، یعنی چې ټولو جنتو کې الله جنت الفردوس را په نصیب کړي. زه دا وایم چې سړی دعا کوي او غوښتنه کوي، او د دې غوښتنې او د دعا دپاره د انسان دپاره یو څه سمج او پوهنه او عقل پکاري چې زه دې وخت کې د څه شي غوښتنه وکړم، او زه په دې وخت کې څنګه غوښتنه وکړم، او دې وخت کې زما مطلوب څه دی، او دې وخت کې زما مقصود څه دی. نو هغې باندې سړی باید چې غور وکړي، د غور او د فکر څه وروسته هغه غوښتنه وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه صحابه ته وایي هو ذاک، ایا ستا مقصود بس دغه دعا ده؟ اوس پیغمبر علیه السلام چې د دې صحابي باندې دا خبره راګرځوي، د دې په حکمت او حقیقت خو الله او د الله رسول خبر دي، لیکن ظاهرا محدثین د دې متعلق یو خبره کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه صحابي امتحان نه اخلي چې یا د هغې په زړه کې د زما محبت او زما د ملګرتیا غوښتنه در کومه حده پورې ناسته ده. ایا د دې سره دی بل شی برابر بولی، بل نعمت کې نه بولی؟ ایا د ده په عقیده کې در دې بل نعمت اعلی سته چې دی غوښتنه وکړي کې نه وکړي که نسته؟ ځکه زه ورته هغه صحابي ته پیغمبر علیه السلام وایي قالت هو ذاک، ایا بس د هغه غوښتنه دې ده، بل څه نه غواړې؟ د پیغمبر د دې امتحان اخلي چې دی بل شی زما د ملګرتیا سره برابر بولي کې نه بولي، او دی د هغه شی غوښتنه کوي کې نه کوي، او یا بل نعمت دی زما د ملګرتیا اعلی بولي کې نه بولي، د هغې غوښتنه کوي کې نه کوي. نو هغه صحابي په امتحان کې کامیابه کېږي. قال هو ذاک، بس د الله رسوله د هغه مې غوښتنه ده، د دې غوښتنې څه بغیر بله غوښتنه نه لرم، د دې نعمت سره بل نعمت برابرولی نه سم، او د دې نعمت سره بل نعمت غوښتلی نه سم، بس د هغه مې غوښتنه ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته څه وایي؟ ورته فاعنی علی نفسی بکثرت السجود، ورته سړی ستا خو غوښتنه ده چې زما ملګرتیا غواړې، او ستا ملګرتیا زما دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زما هم دا مقصود وګرځېدی چې زه ستا ملګرتیا د ځانه سره جوړه کړم، او دا زما هم غوښتنه ده، او دا زما هم اراده ده، او دا زما مطلوب دی، خو زما مقصود اوس وګرځېدی چې زه به داسې دعا کوم چې الله تعالی زما ستا ملګرتیا جوړه کړي. لیکن دا دی کې هغه صحابي ته وایي زما سره لږ کومک وکړه، دا صرف زما په دعا باندې نه کېږي، او دا زما مطلوب دی، دا زه غواړم، دا زما مقصود دی چې ته زما ملګری سې، لیکن په دې کې به ته زما سره څه کومک کوې، په څه باندې به کوې؟ فاعنی علی نفسی بکثرت السجود، زما د دې نفس معاونت کومک وکړه، په یو څه عبادت باندې یو څه عبادت شروع کړه، لمونځ کوه، روژه ونیسه، روژې نیسه، عبادت کوه، د الله تعالی قرب او کوه، او د ګناهونو څخه مغفرت غواړه، ځکه زما لږ کومک وکړه. د دې معنا ده چې صرف اور صرف تنها دعا کافي نه ده. زه خو به دعا درته وکړم دا زما کار، دا ستا ملګرتیا او زما مطلوب او مقصود ده چې زه به ستا ملګرتیا د الله تعالی څخه غواړم چې تا زما ملګری کړي، لیکن زما په دعا باندې یوازې دا کار نه کېږي، ستا یو څه همت غواړي. همت دا معنا چې فاعنی علی نفسی بکثرت السجود، نو تم یو څه وکړه، یو څه عبادت وکړه، یو څه محنت روان کا، یو څه همت راپورته کا. زما به دعای ستا به محنتي، زما به دعای ستا به همتي، او زما به دعای ستا به مدد کومکی، بیا به الله تعالی دغه مقصد پر ځای کوي چې تا به بیا په جنتونو کې زما سره ملګری جوړوي. نو د دې حدیث څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی خبرې ښکاره کړي، د دې څه دوه درس سره ښکاره کېږي، علماو لیکلي دي.
یو درس دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مرافقت او ملګرتیا غوښتل او په جنت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یو ځای کېدل غوښتل، دا د الله تعالی لوی نعمت دی او دا بهترین غوښتنه ده، دا بهترین دعا ده او دا بهترین وظیفه ده او دا بهترین مطالبه ده. په کار دا ده چې سړی وکړي، لیکن د دې سره سره صرف خبره د دعا در حد پورې نه ده، بلکې د دې سره د انسان څه کول غواړي، د انسان څه همت کول غواړي، د انسان څه عبادت کول غواړي، د انسان څه د الله تعالی و طرف ته قرب و نزدېکت کول غواړي. حقیقي دعا هغه ده چې سړی د کم شي متعلق دعا کوي د هغه شي پر طرف باندې قدم هم ورأخلي، او که چیرې ته صرف پر دعاګانو باندې د زور دی او دعاګانو ته ناست دي، نور پر هغه طرف باندې نه قدم اخی، نه د هغه طرف طلب کوي، نه پر هغه طرف باندې کوشش او محنت کوي، زه دا وایم چې دا حقیقي دعا نه ده، بلکې د خپل وس مطابق، د خپل استعداد مطابق، د خپل بساط مطابق او د خپل لیاقت مطابق چې د کم شي غوښتنه کوي په دعا سره په کار دا دی چې په خپله د هغې پر طرف لږ محنت هم روان کړي، د هغې په طرف باندې لږ کوشش هم وکړي او د هغې پر طرف باندې لږ ځان هم ورنږدې کړي چې ستا څومره وس دی هغه وس د هغې مطلوب په تحصیل کې خپل وس هم پای ته ورسوي، لکه د کم شي دپاره چې ته دعا او غوښتنه کوې. د دې زه تاسو د مثال پیښوم. یو سړی دی هغه د دې ځای سره روان دی او ځي کندهار ته او د کندهار پر طرف باندې تګ کوي او دعا کوي چې یا الله ما کندهار ته په خیر او عافیت ورسوه، لیکن هغه کوشاده روان د کوټې پر خوا باندې دی، په خپله روان پر دې طرف باندې دی او ورلی په اډه کې د کوټې په موټر کې سپور شو، لیکن دعا یې شروع کړې ده چې یا الله ما کندهار ته ورسوه. زه درته وایم چې دا خو دعا نه ده، دا صرف په دعا باندې یو قسم استهزا او پسخن دی او په استهزا او پسخن باندې الله تعالی ناراضه کیږي، بلکې چې د کم طرف پر طرف باندې ته روانې د قندهار او دعا هم د قندهار د غواړې، نو پر هغه طرف په کم سے کم قدم روانې د هغې ځای پورې به ځان رسې، د هغې په موټر کې به سپرېږې او بیا به دعا کوې چې یا الله قندهار ډېر لرې ځای دی او زه کمزوری انسان یم او زما سره د اسبابو کمی دی او یا الله ما ته مشکل او مشقت دی، ته ما ته در قندهار پورې رسول اسانه کې، نو دعا بیا دې ته ویل کېږي چې پر کم طرف باندې د انسان نیت او چې د کم شي سړي غوښتنه وي نو د هغې دپاره کم سے کم یو څه محنت هم کول غواړي، صرف په دعاګانو باندې سړی در منزل او در مقصده پورې نشي رسېدلی. لکه سړی ورسې بزرګ له وایي ما ته دعا وکړه، کله د بعضې خلکو غوسه سي د عادت ګرځېدلی دی، مولوي صاحب زما د نظر کنټرول نه کېږي ما ته دعا کوه، ګوره که زه سهار او ماښام ستا دپاره ژاړم ته ستا د نظر کنټرول نه کېږي چې در څو پورې ته په خپله همت نه وکړي، زما به دعای ستا به همت وي چې په کم ځای کې ته په بدنظري باندې اخته کېږې ته به کوشش دا کوې دغه ځای څه به ځان راګرځې او زه به دعا درته کوم چې الله تعالی حفاظت یې وکړه، نو زما دعا او ستا محنت دا چې دواړه سره یو ځای سي بیا به ته منزل ته رسېږي. ته د ټلیفون پر صفحه باندې په قسمه قسم بدنظریو باندې اخته یې، لکه د ډېرو خلکو نوجوانانو دا دغه مولوي صاحب زما سره په ټلیفون کې ګناه کېږي، نو دا نه ته ما ته دعا کوه چې الله تعالی ما محفوظه کړي، نو ما درته ویل که زه د سهاره څه در ماښامه پورې دعا درته کوم چې ته هغه ټلیفون نه پرېږدې، د ټلیفون هغه پروګرام نه پرېږدې، د ټلیفون د هغه وخت کتنه او د هغه غلطو ترتیباتو کتنه نه پرېږدې، زما په دعا باندې سړی نه راګرځي، نه زما دعا تا ته فایده کوي. ته به اول دا ټلیفون د جیب غورځئ، د هغې څه وروسته به ما ته وایې چې مولوي صاحب دعا کوه چې الله تعالی زما د دې ما خو خپل محنت وکړي، ما خو وغورځوئ چې الله مې دوباره په اخته نه کړي، نو بیا به زه تا ته دعا کوم او بیا به تا زما دعا ستا په حق له فایدهمنه وي او بیا به زما دعا ستا په حق کې قبلېدونکې، بیا به الله تعالی د دې مرضه څه تا خلاصوي. نو ما زه ډېر ځله دا درته وایم چې تنها دعا کفایت نه کوي چې سړي خپل محنت او همت نه وي ورسره، که چیرې تنها دعا کفایت کولی نن به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اکا ابو طالب په مؤمنانو کې وای، که تنها دعا کفایت کولی نن به ابو جهل په مؤمنانو کې وای، که تنها دعا کفایت کولی نن به ابو لهب په مؤمنانو کې وای. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اکا
ابو طالب چې پر هر محاذ باندې د پیغمبر معاون او د پیغمبر به ډېره مرسته کوله او پیغمبر ته به ډېره دفاع به د پیغمبر علیه السلام کوله. او چې پیغمبر علیه السلام باندې به په مکی زندگی کې څومره سخت رااله، کور کې دننه به حضرت خدیجه الکبرا تسلی ورکوله او د کور څخه د باندې به ابو طالب د هغې مدد او معاونت کوي. هغې دواړه په چند ورځې کې سره وفات شولو. د پیغمبر سیرت چې تاسو ګورئ دې ته عام الحزن والملال وایي، د پیغمبر د غم او د مشکلاتو کال. چې کله هغې په مرض وفات کې راغلی نو پیغمبر علیه السلام ورته راغلی او سر ته ورته ولاړ دی، ورته یې اکا دا کلمه ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله راح بها حولک یوم القیامه. د قیامت په میدان کې به در باندې راګرځم، شفاعت به دې کوم. پیغمبر علیه السلام ورته دعا به درته وکړم او شفاعت به دې وکړم، هر څه به دې وکړم، خو ته دا یوه کلمه ووایه. هغه څه ورته وایي؟ ورته یې بچی والله لدینک خیر الادیان کلی، په الله قسم داسې دین د دنیا ته راوړی دی چې په ټولو ادیانو کې د ټولو دینانو څخه خیر دی. لولا الملامت والسبا، که چیرې د مکې د زنانو د طرفه ماته پیغور او شکنځل نه کېدی او هغې ماته دا پیغور نه راکولی چې پر دې عمر یې پر یو کشر وراره باندې کلمه وویله. ولې بچی لوجدتنی وقد قلتها، تا به زه لیدلی وی ما به د ټولو مخکې ستا د دین کلمه ویلې وی، لیکن فاختار النار علی العار، پیغور ته غاړه نه کښېښوده، د جهنم اور ته غاړه کښېښوده. پیغمبر چې هر څومره غوښتنه کوله چې اکا ته دا کلمه ووایه، لیکن الله تعالی څه ورته وایي انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء الی صراط. ورته یې پیغمبره هدایت ستا وظیفه نه ده، هدایت زما وظیفه ده. د دې په قسمت او په نصیب کې هدایت نشته، نو ځکه ابو طالب اخرنی پر مرګ باندې مري. د پیغمبر غوښتنې د پیغمبر دعا هغې ته هیڅ په ګټه نه وکړه. زه خو دا وایم که چیرې دعا باندې صرف کار کېدلی او د سړي خپل قلبي میلان په دې کې دخل نه درلودی او د سړي خپل ذاتي محنت او د سړي ذاتي همت ته ضرورت نه وای، په خدای قسم د مځکې پر مخ به نن د کافر وجود نه وای. ځکه پیغمبر علیه السلام د دې ټول انسانیت لپاره دعا کړې ده. پیغمبر د ابو جهل لپاره دعا کړې ده. تیرو جمعو کې ما درته ویل د سیرت کتابو لیکلي دي پیغمبر د ابو جهل د ایمان راوړلو لپاره 3000 واره د ابو جهل کور ته ورغلی دی. او بعضې اهل سیر لیکلي دي چې د ابولهب کور ته پیغمبر د ایمان راوړلو په خاطر باندې د امام د غوښتنې په خاطر باندې د ابولهب کور ته 15000 واره پیغمبر ورغلی. لیکن د هغې باوجود پیغمبر دعا کړې ده، پیغمبر ژړا کړې ده، چونکې د هغې کم نصیبو په زړه کې د ایمان طرف ته میلان نه و، د هغې په زړه کې د ایمان و طرف ته رغبت نه و، د هغې په زړه کې د ایمان غوښتنه نه وه، هغې د ایمان پر طرف محنت نه وکړي، هغې د ایمان پر طرف باندې رغبت نه کوي ښکاره. نو ځکه د پیغمبر یوازې دعا هغې ته نفع نه ورسوله، هغې ټوله پر کفر باندې د دنیا څخه تېر سو. نو زه دا وایم چې صرف دعا چې ده، پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته وایي ته خو زما څه دا غواړې چې زما ملګرتیا دې په جنت کې په نصیب سي، لیکن فاعني علی نفسي بکثرت السجود، ته به هم د دې دپاره همت کوې، ته به هم د دې دپاره محنت کوې، ته به د دې دپاره عبادت کوې، ته به زما کومک په کثرت د سجدو باندې کوې چې ته به ډېرې سجدې کوې، د هغې څه وروسته به بیا خبره اسانه کېږي. نو زه دا وایم چې دا یو ترتیب دی چې کم سړی د الله تعالی د قرب او د پیغمبر علیه السلام نزدېکت غواړي او کم سړی په زندگی کې هدایت غواړي، د هغې دپاره د ټولو څه بهترینه طریقه دا ده چې ټیک د دعا دې کوي، لیکن د دعا سره سره د هغې خپل محنت او خپل همت په کار اچول. صرف دا نه چې سړی په مشکلاتو کې راسي او صرف دا نه چې بس د سړي د مشکلاتو دپاره دعا ده، یا سړی په حالاتو کې مبتلا سي د هغې دپاره دعا ده. نه په دعا نه ده، د دعا سره سره د سړي یو څه همت هم پکار دی، د همت سره به دعا ملګری، بیا به دغه مشکلاتو دغه حالاتو څخه سړی وځي. ځکه پیغمبر علیه السلام حدیث دی الجنة لا تحصل بالامانی، جنت په امیدو باندې نه پیدا کېږي. چې د بکور کې ناست دی بس د جنت تمه ده او د جنت ته پیدا کېدلو امید دی او د جنت غوښتنه ده او د جنت ارزو تمنا ده، لیکن په خپله باندې هیڅ کوي نه، جنت په امیدو په دې باندې نه کېږي.
عبادت بکې، همت بکې، سجدی بکې او د الله تعالی قرب غواړې، لیکن زمنم په عبادت کې بدی کمزوري، په همت کې بدی کمزوري، په اعمالو کې بدی کمزوري، لیکن د الله ترتیب ته بدا غواړې. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل. یا الله ما خو ډېر کوټه عبادت راوړې، یا الله زما لمونځ څومره کمزوری لمونځ دی، یا الله زما عبادت ستا د شان لایق نه دی، ما عبدناک حق عبادتک، زما صدقه ستا د شان متعلق نه ده، یا الله زما زندگی زما عبادت او زما همت هغې ډېر کمزوری دی، لیکن فاوفی لنا الکیل، یا الله ته د خپل رحم ته وګوره، ما ته د دې پوره عوض را نصیب کا، وتصدق علینا، یا الله ته پر ما باندې احسان وکړه. بس زما دغه کوټه عبادت، زما دغه کوټه لمونځ او زما دغه کوټه حج، زما دغه کوټه زکات او زما د کوټه زندگی، الله په کره زندگی راځه قبول کا. دا به د دعای عبادت به دې کړی، د هغې څه وروسته به الله ته وایي چې دا عبادت کوټه دی، یا الله راڅه قبول یې کا، یا الله زما زندگی کمزورې ده، په اعلی زندگی یې راڅه قبوله کا، یا الله زما اعمال کمزورې دي، خدای ته په اعلی اعمالو راکړه. نو د زندگی په دورانې کې به یو طرف ته عمل کوي او د عمل په مناسبت باندې به بیا الله ته دعا کوي. چې کله د الله تعالی طرف ته دعا او ستا همت د دواړو سره ملګري سي، بیا الله تعالی هغه انسان ته لار خلاصوي، بیا الله تعالی هغه انسان ته لار ورکوي چې کوم څومره موانع او مشکلات یې هغې لرې کول د الله تعالی په لار. والذین جاهدوا فینا، مجاهده ستا کار دی، لیکن لارې که بندی، لار خلاصول د الله کار دی. ته د خپلې حصې کار وکړه، هغه نور کار الله ته ورپرېږده، الله تعالی د خپلې حصې کار بیا په ډېره ښه طریقه باندې کوي. مجاهده د بنده کار دی او لار خلاصول د الله تعالی کار دی، او چې کله بنده خپل همت وکړي لارې بیا الله خلاصوي. زه ډېر ځله تاسو ته د حضرت یوسف علیه السلام واقعه بیانوم، هغې کې ډېر عبرت دی. حضرت یوسف علیه السلام چې په مصر کې د غلام په شکل باندې خرڅېږي، حضرت یوسف علیه السلام ته الله تعالی ډېر حسن او جمال ورکړی دی. د عزیز مصر چې هغې د مصر خادم دی، د مصر حاکم دی، د هغې زنانې له حضرت یوسف علیه السلام د هغې رانیول د هغې په قسمت کې وسو. حضرت یوسف علیه السلام زندگی د هغې زنانې سره د عزیز مصر په کور کې تیریږي. د حضرت یوسف علیه السلام په هغه کور کې حیثیت د غلام دی، د هغه زنانې حیثیت د بادار دی، او غلام د بادار د خبرو پابند دی. حضرت یوسف علیه السلام د هغه زنانې د هرې غوښتنې پابند زندگی تیری، لیکن النساء حبائل الشیطان، د هغه زنانې د حضرت یوسف علیه السلام طرف ته د هغې د حسن او د هغې د زینت په خاطر باندې ډېره توجه ده. هغه زنانه د حضرت یوسف علیه السلام سره دومره ورځ په ورځ قریبېږي چې د هغې هغه محبت د عشق در حده ورسېدی. هغه زنانه بار بار د حضرت یوسف علیه السلام څخه خپله مطالبه او غوښتنه کوي، لیکن هغې ته چونکې د نبوت خاندان دی، هغې د ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام اولاد دی، هغې خپل ځان د هغې زنانې په گرفت کې نه ورکوي. آخر هغه زنانه د دې دپاره یو ترتیب برابروي، ډېر عظیم الشان محل جوړوي چې په هغې کې یوه کوټې یوه په بله کې دننه، یوه په بله کې دننه، یوه په بله کې دننه. اومه کوټه کې چې کوم ځای دی پر هغې باندې پر دیوالو باندې ناوله ده او داسې د شهواتو د جذباتو راپورته کوونکي تصویرونه ورته جوړوي چې کله پر هغه تصویر باندې د سړي نظر ولګېږي د سړي شهوات او جذبات خود به خود راپورته کېږي. حضرت یوسف علیه السلام په ډېرو بانو باندې او په ډېرو خلو باندې روان کړی دی، په دې کوټو باندې ننه باس چې کله په دې یوه کوټه نناستې دننه خو یې هغې ته تاله او کلپ ور واچوه. په هغه کوټه کې د بلې کوټې دروازه را خلاصه ده، هغې ته یې تاله او کلپ ور واچوه. اخر یې در اومې کوټې پورې ورسوی او اوه سره کوټې دننه ورته کول کړې. وقالت هیت لک، دې ځای کې هغه زنانې د حضرت یوسف علیه السلام څخه مطالبه وکړه. حضرت یوسف علیه السلام چې دې دیوال ته ګوري، دې دیوال ته ګوري، دې دیوال ته ګوري. حضرت یوسف علیه السلام باندې عظیم امتحان دی. د حضرت یوسف علیه السلام د ځوانۍ زمانه ده،
او هغه د نبوت اهل دی چې کم څوک د نبوت اهل علماء لیکلي دي هغه کې الله تعالی د سلو نارینو قوت او شهوت یې شي او بل طرف ته د هغه زنان حسن دی او دی طرف ته د شیطان وسوسه ده او شیطان وسوسه هم حضرت یوسف علیه السلام ته واچوله قرآن کریم په دې ګما دی ولقد همت به وهم بها ولقد همت به دې زنانم د ګناه قصد او اراده وکړه به په دې یوسف وهم بها د یوسف علیه السلام په دماغ کې د ګناه اراده وکړه لولا الرا برهان ربي کچيري د الله فضل پر دې ځای پر د نو راغلی اغه واضح د خلاصون برهان سو کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام تصویر الله ورته ښکاره چې کچیر ستاسو ګناه وسوله سبب د دې فلار د بچواله ته څنګه دعوه کوي چې زه د یعقوب علیہ السلام بچی زه د ابراهیم علیہ السلام مسیح بعض کتابونه لیکي چې حضرت جبرائیل علیہ السلام په دې ورو کې په چمبه باندې وای د دې چې څومره شهوت او غټول در مکان توس حضرت یوسف علیہ السلام شاوخ او قتل یا الله او دروازې دي او سره بندي دي او سره باندې تعالی ده او دلته د ګناه ماحول دی او د ګناه محفل دی او د ګناه مرکز دی زبد دې څنګه ځان خلاصو تاسو ګوره حضرت یوسف علیہ السلام څه وکړ حضرت یوسف علیہ السلام د ټول سمخ کې دعا شروع کړ الا تصرف عني كيدهن اصب اليه واكن من الجاهلين یا الله کچیر نن دغه مکر ستما خلاص نکي او زه په دې ځای کې په دې ګناه کې مبتلا سم نو واكن من الجاهلين یا الله قیامت کې بد چا حال کړ زما د نبوت خاندان دی او زه بیا د قیامت په میدان کې د هغې خاندان سره څومره لري نو واكن من الجاهلين دویم ځل حضرت یوسف علیہ السلام د دعا سره مسلسل سکی حضرت یوسف علیہ السلام چې کومه بنده دروازه ده د دې کل په خوا او میدان شو دروازې له ځه دا د یوسف علیہ السلام خپل وس کار بس د کار صرف دومره دی چې د دروازې پورې منډه کول حضرت یوسف علیہ السلام چې د ګناه سره دروازې ته بندې دروازې ته منډه کړ الله تعالی خپل کار د خپل حصے کار په خپل شروع کړ اولی دروازې سره تعالی را لکیږي غخلاصیږي د دویمه دروازې سره کل فلکیږي غخلاصیږي د دویمه دروازې سره د دریمه سره د اومه دروازې پورې ټولې دروازې خود به خود ورته خلاص حضرت یوسف علیہ السلام چې د اومه دروازه وزي اغزنانې د شادر لمون ونیوي او دی واکه د غیل لمون سریسوا خدان اخلاص کوي چې د باندې وروته عزیز مصر دستی چې د مصر حاکم دی اغه در لاس ونیوي چې پیښه څه د چر ازغلي نو اغه ته دستی اغه قصه د بیان کله چې پیښه دغه زدا درته چې دی وخت کې بند دروازه ده او پر دروازه باندې تاله لګېدلې ده او پر دې باندې کلفونه دي او یو دروازه نه ده اوس که سړی وای چې د بندې دروازې ته ظاهرا ورغستل دا د سړی نادانی ده ځکه کلف دروازې ته کڅور میدان کړي څه فائدہ کوي لیکن هلته حضرت یوسف علیہ السلام ته دار معلومه ولا چې زما مجاهده زما عمل زما همت زه په خپل همت مکلف یم زه په خپل عمل مکلف یم زما چې څومره وس دی هغه وس پر کار اچوم نور حواله د خدای په حواله ده نور لارې به الله تعالی خلاصوي نو هغې خپل همت وکړي او د همت څه وروسته در دروازې پورې منډه کله د هغې څه وروسته الله تعالی خپله حصه کار په خپله کوي الله تعالی ټولې دروازې ورته خلاصوي نو مولانا روم رحمت الله علیه ډېر ځله کله یو خبره کوي هغې د دې متعلق یو شعر هم بعضې ځای کې لیکي وای گرچه رخنه نیست و عالم را فدید که انسان ته په شاوخوا کې د نجات یو سری نور معلومیږي انسان په داسې حالاتو کې راسي په داسې ماحول کې راسي او په داسې مشکلاتو کې راسي چې د خلاصون یو لار نور معلومیږي چې الله ځان څنګه خلاص کم خیره یوسف وارو می باید دوید د یوسف علیہ السلام مقدار کو یوسف کتمه د دې ځای سره منډه وکړه ته خو د ځان د خلاصون لږ ترتیب جوړ کا ته خو لږ منډه وکړه ته خو لږ همت وکړه چې بیا خلاصون د الله تعالی د طرفه په کوم شکل پر تا باندې راځي نو بیا به خلاصون الله تعالی راولي او بیا به د خلاصون ترتیب د الله تعالی د طرفه راځي او بیا به لارې ټولې الله تعالی انسان ته خلاصوي نو بیا به د لارې ټولې الله تعالی انسان ته خلاصوي ټیم شو نو ځکه پیغمبر علیه مولانا روم رحمت الله علیه چې کله مشکلات رالو
چې کله به ترتیبی رااله انسان په حالاتو په مشکلاتو کې مبتلا سو سلور طرفه ظلمت دی سلور طرفه ګناه ده او د هر طرفه پر انسان باندې د ګناه واردي او پر هر طرف باندې د انسان نظر نه کنټرولېږي د انسان غوږ نه کنټرولېږي د انسان زندگی نه کنټرولېږي او انسان د دې کوشش کوي چې الله په دې حالاتو کې ځان څنګه خلاص کړي نو د ټولو سمخ کې خپل همت پر کار اچول او د هغې سره سره د الله تعالی څخه د خلاصون غوښتنه کول ما درته ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې هغه صحابي نو دی حدیث کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سبق خدا دی چې هغه صحابي کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره غوښتنه کوي اې د الله رسول زستا سره په جنت کې ملګرتیا غواړم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا دعا ماته وکړه چې الله تعالی ماته په جنت کې ستا ملګرتیا را په نصیب کړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته ښکاره خبره کوي ورته صرف زما په دعا باندې نه کېږي زب دعا درته وکم لیکن دا ستا خپل همت هم غواړي او دوه شی چې سره ملګري سي بیا هغه شی سړی د مشکلاتو خلاصولی سي د انسان خپل همت د انسان خپل استطاعت د انسان خپل کوشش او د انسان خپل مدد او کومک پر کار اچول او که انسان ته هر څومره لار بند او معلومیږي د هغې بندې لارې د خلاصون د الله تعالی څخه غوښتنه کول بس دا دوه شی چې سره ملګري سي چې سړی د دنیا په ظلمتونو کې راسي د ماحول په تیاریکیو کې راسي د ګناه په ترتیبونو کې راسي او د ځان د خلاصون هیڅ لار نور معلومیږي نو د هغې دپاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې او په دې حدیث کې یو سبق دا دی چې خپل همت به پر کار باندې اچې او که چیرې لار درته بنده معلومیږي نو د هغې به غوښتنه د الله تعالی څخه کوې نو ستا همت او د الله تعالی څخه غوښتنه کول چې کله دواړه سره یو ځای سي بیا هر څومره بنده لار د دې لارو بندونکو الله تعالی دی د دې خلاصېدل هم د الله تعالی سره دي بیا به الله تعالی بندي لارې خلاصوي بیا به الله تعالی د انسان د زندګۍ حفاظت کوي بیا به انسان د مشکلاتو څخه خلاصېږي او بیا چې انسان په کومو حالاتو کې راغلی دی د هغې حالاتو د وتلو لار به الله اسانه کوي نو دې حدیث کې یو سبق دا دی چونکې وخت مختصر دی دویم سبق د دې پر روانو جمعه کې